قدرمن دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده څو ورځې وړاندې د افغانستان د خپلواکي 140 کلیزه وه او د دې کلیزې په پار د نړۍ په مختلفو هیوادونو او مختلفو ښارونو کې د افغانانو، افغان هنرمندانو او افغان سندرغاړو لخوا کنسرټونه او جشنونه نیول شوي وو چې د همدغو د جملې څخه یو د میرمن نغمې لخوا د کاناډا هیواد د ټرنټو په ښار کې نیول شوی وو چې هغه بیا دغه کنسرټ ته د راغلو میلمنو د بدنظمي او خراب نظم له وجې کینسل شو چې د هغې څخه وروسته د افغانانو لخوا میرمن نغمې ته د کاناډا په یو بل ځای کې همداسې یو د سندرو کنسرټ نیول شوی و چې په دغه پروګرام کې کله میرمن نغمه د سټیج مخ ته راغله نو د سندرو ویلو څخه مخکې یې شروعات په یو شعر وکړ چې د هغه شعر په دوران کې هغه په ژړا شوه او سټیج یې پرېښود او ولاړه. هغه شعر په افغانستان کې د افغان جنو او افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه و چې دې ته د افغانانو او افغان میرمنو سره د روان چلند احساس ورغی او په ژړا شوه. خو په سوشل میډیا اکثره خلکو د دې ژړا په اړه باندې داسې لیکي چې هغې خوا کې د خپل پخواني خاوند استاد منګل په مینه کې وژړل. ملګرو دا هسې د سوشل میډیا پروپاګنډې دي چې یو شی په میډیا کې وګوري نو هر یو کس بیا راځي د خپل ځان څخه تفسیرې پرې کوي او مختلف قسمه لیکنې پرې کوي. قدرمن دوستانو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.